تر راتلونکو څو ورځو وروسته به په کابل کې د سوداګرو او صنعتکارو میرمنو له لوري لوی سوداګریز نندارتون جوړ شي. ټاکل شوې ده چې د مور او ماشوم د مالي ملاتړ په موخه د خدیجة الکبرا په نوم د افغاني تولیداتو او میرمنو د لاسي صنایعو نړیوال نندارتون په کابل ښار کې د روان کال د لړم له 23 تر 30 نیټې جوړ شي. ما در این نمایشگاهی که در 14 نوامبر قرار است برگزار شود، نمایشگاه خدیجة الکبرا، نه تنها تجارت پیش‌های خانم بلکه تجارت پیش‌های آقایی که همراهشون خانم‌ها کار میکنن یا کارآفرینایی که همراهشون خانم‌ها کار میکنن و همچنان بخش اختراعات افغانستان، بخش هنر افغانستان، بخش سکتورهایی که در بخش خارج از تجارت یعنی بخش حمایت از زراعت افغانستان و بخش‌های ادبی خانم‌ها فعالیت دارن. اونا دعوت شدن و برشون به شکل‌های مختلف و به سایزهای مختلف غرفه‌ها تنظیم شده که اونا میتونن محصولات خود را و همچنان خدماتی را که برای جامعه افغانستان دارند پیشکش بکنن و به نمایش بگذارن. د دغه نندارتون لپاره د چمتووالي یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې یو شمېر صنعتکارو او سوداګرو ته د نندارتون په اړه تخنیکي معلومات ورکړل شول. حضور خانم‌ها در نمایشگاه بسیار گسترده است و علاقمندای بسیار زیاد خود را هم داشت نمایشگاه. یعنی خانم‌های بسیار علاقمند بودن که در این نمایشگاه شرکت کنند و خوشبختانه ما تونستیم بیش از 800 خانم همراه خود داشته باشیم در این نمایشگاه و حضورشان هم گسترده‌تر است نسبت به نمایشگاه‌های قبلی، بخاطر که مکمل تمام غرفه‌ها مربوط خانم‌ها میشه. مؤسسات مختلف کمک رسان و مدد رسان برای اطفال و خانم‌های آسیب پذیر است که اینا دست به هم میتن ان شاء الله کمک‌های را تا فعلا برای اطفال که کار صورت گرفته و از این به بعد هم برای از اونا کارهای نیک و خوب صورت خواهد گرفت. د یادونې وړ ده چې د صنعت او تولید په برخه کې د هیواد په کچه تر 40,000 زیاتې میرمنې اوس مهال په کار بوختې دي چې دا ډول نندارتونونه به وکولی شي د هغوی لاسي توکو ته په نړیواله او ملي کرښه د خرڅلاو د بازار په پیدا کولو کې مرسته وکړي.